د هغې نه بعد 1 او 2 نمبر نوم د دواړه نومونه یو بل ته نږدې دي یو شان معنی ده نو ځکه به یو ځای ذکر کړو یو نوم دی د الله الشاکر او دویم دی الشکور الشاکر او پرې دواړو باندې دلیل دی په قرآن کې الله وی وكان الله شاكرا عليما دلته شاکر نوم ذکر کو او بل ذکر الله وی سورة التغابن کې والله شكور حليم دلته شکور نوم ذکر کو دا دواړو نومونه د الله دپاره ثابت دي شاکر او شکور الشاکر الشکور اسم فاعل دی للموصوف بالشکر هغه سړي ته شاکر او شکور ویلی کېږي چې هغه د شکر د صفت پکې زه درته وضاحت کوم بیا به شکور صیغه مبالغه ده الشاکر او شکور کې دا فرق دی شکور معنی دی چې ډېر شکر ویستونکی نو دا شکور شو اصل کې دا شکر څه ته وایي شکر د یو شي ډېروالي ته وایي یو شی ډېرېده په عربۍ کې ته شکر ویلی کېږي ځکه عرب دا نوم د هغه ځمکې دپاره هم استعمالوي چې په کوم ځای کې فصل ډېر کېږي یو ډېر څه وخوري هغوی دا ټکی استعمالوي دې دپاره نو په لغت کې د شکر معنی څه ده یو شي ډېروالی ډېرېده عامه معنی دې څه ده معروف هغه دا ده د شکر حقیقت دا دی چې څوک د سره ښه وکړي چې څوک د سره ښه وکړي او ته یې یادې د هغه احسان هغه چې تا سره کومه منډه والې ده او د خلکو په منځ کې به دا خبرې خورې او په هغه باندې ثنا وې دا شکر دی لکه یو سړی تا سره ښه وکړي ښه داسې وکړي چې تا له قرض درکړي یو سړی راولګي تا له یې څه درکړو قرض تا سره ښه وکړو اوس د دې شکر ادا کول دا دي چې ته دا تذکره وکړي چې یاره پلاني موږ سره ډېر ښه کړي دي او منډې ما سره والې ده او د دې دا ښه نه یېرې او د خوب په بدل کې ورسره ښه کې د شکر ادا کول دي خو د الله له طرف نه خو داسې نه وي که نه الله خو داسې شکر نه ادا کوي څنګه چې انسانان وي د الله له طرف نه څنګه وي په اصل کې چې کله یو انسان د الله بندګي وکړي نو الله شاکر او شکور ذات ته معنی دی چې الله قبلوي دغه عبادت او دغه شان د هغې ښه بدله ورکوي او د دې بنده تذکره کوي الله په اسمانونو کې دا د الله طرف نه شکر دی فرق دی د بندګانو په شکر کې او د الله په شکر کې الله د دې بنده د معمولي عبادت قبول کړي او د هغې په بدله کې ورله ډېر څه ورکړي او بیا د ده تذکره هم کوي داسې مهربانه ذات دی الله شکور دی او الله شاکر دی الله اکبر لږه معمولي بندګي وکړه تاله به ډېر څه درکړي لږه معمولي بندګي وکړه او درکوي به تاله څه ډېر څه د ذهن نه بهر ستا په حساب کې به هم نه راځي دومره څه به دله درکړي رب العالمین شکور او شاکر ذات دی په معمولي خبره دله لوی لوی ګناهونه بخي په معمولي خبره دله لوی لوی ګناهونه بخي او بیا دله د هغې صرف بخي نه د هغې په بدل کې دله بیا نیکیان هم درکوي نو هغه رب دی ان ربنا لغفور شکور په دې ځای کې د الله دوه نومونه رالو ان ربنا لغفور شکور کم نوم راغی د الله غفور او شکور دا دواړه د الله نومونه دي ما تاسو ته بار بار دا خبره بیان کړې ده چې د الله نومونه هسې ګورې نه ده چې بس الله کوم ځای کې خپل نوم ووایي نه الله چې کوم ځای کې خپل نوم ذکر کوي په هغې کې یو حکمت وي ولې دا نوم دلته راوړو د هغې جواب وي اوس یو سړی سوال وکړي چې الله ولې غفور او شکور یو ځای راوړي نو جواب دا دی حیران به شئ ورته جواب دا دی ګوره قرآن کې بل ځای کې الله وایي ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله
الله وی زه دې بندګانو ته د دوی هغه بدله پوره ورکوم څوک زما عبادت وکړي الله وی زه ورله ښه پوره بدله ورکوم ثواب ورکوم بیا وی انه غفور شکور او الله غفور او شکور دی دغه ځای کې هم دا نومونه دواړه یو ځای راوړو صرف په دې ځای کې نه دي په دغه ځای کې هم راوړو وجه دا ده الله وی زما بنده عملو کې زه ورله بدله ورکوم زه غفور یم زه شکور یم یا الله ولې د دواړو نومونه دلته ذکر کوې جواب یې دا دی وی شکور خو په دې مه چې هغه معمولي ټک خطا عبادت مو هم قبول کو شکور شو که نه لږ عبادت یې له څه کو قبول کو غفور وی په دې مه چې هغه عبادت هم په صحیح طریقه پوره نه دی کړی نو هغه کمی مو له وبخو کمی یې دله وبخو او هغه لږ عبادت یې دله څه کو قبول کو او د هغې په بدله کې ډېر څه درکړو نو الله غفور او شکور دی اوس زموږ د عبادتونو ته وګوره ځه تاسو وګورئ ورته که نه سوچ پکې وکړئ دا زموږ د څه عبادتونه دي څه عبادتونه یې زما استاده موږ کومه د الله داسې بندګي کړې ده چې سړی رایاده کړي چې یاره دا ما غټ کار کړی دی خو رب العالمین دغه معمولي بندګي دا صرف قبلی نه قبولی کړي او په ډېر څه باندې راته بدلی کړي او ډېرې نیکیانې راله راکړي او بیا د دې بنده تذکره مو وکړي داسې شکور او شاکر ذات په تاسو وینلی چېرته رب العالمین شکور ذات دی د دې بندګانو صفتونه هم کوي